کله چې موږ د سلنې یا فیصدي یا هم پرسنټ خبره کوو نو د دې څخه مو هدف څه دی؟ کله چې موږ دا سلنه یا فیصدي یادوو مطلب دا دی چې د یو شمېر اندازه په سل کې څومره ده. په بل عبارت موږ غواړو چې د یو عدد شمېر یا اندازه په سلو کې معلوم کړو. نو دلته زموږ سوال دا دی چې موږ غواړو معلوم کړو چې 4% د 14 یا 4 هم د 14% جوړوي. په بل عبارت وایو چې 4 د 14 څومره برخه جوړوي او دا هم په فیصدۍ کې. نو راځئ لومړی راخلو او د یو کسر په شکل لیکو. که چیرې موږ دا تقسیم کړو نو دا مساوي کېږي 1/4. د دې څخه مو لومړی دا لاسته راغلل چې 4 د 14 1/4 برخه جوړوي. یعنی که موږ 14 په 4 حصو تقسیم کړو نو 4 یې یوه حصه جوړوي. اوس خپل اصلي مقصد ته راځو چې موږ غواړو دا په فیصدي کې معلوم کړو. 1/4 موږ اوس مساوي کوو د څو سره؟ موږ فیصدي معلوموو نو په مخرج کې سل لیکو ځکه چې موږ فیصدي معلوموو. دلته یوې لارې څخه دا معلومولی شو که چیرې موږ 100 راواخلو او په 4 یې تقسیم کړو نو دا به مساوي شي د 25 سره. نو د دې څخه زموږ جواب دا دی چې 4 د 14 25 سلنه جوړوي. بل اسانه طریقه یې دا ده چې موږ په مستقیم ډول تقسیم وکړو. 4 راخلو په 14 یې تقسیموو او زموږ جواب وروسته د تقسیم د پوره مرحلې څخه 0.25 راځي. 0.25 د 25 سلنې سره مساوي دی ځکه چې 0.25 یعنی 25 له 100 څخه دی. نو پایله یې دا ده چې 4 د 14 25% جوړوي. همدارنګه د تمرین لپاره تاسو نور هم کولی شئ چې دلته موږ 2 طریقې استعمال کړې. یو مو راواخیستل 4 مو په 100 تقسیم کړل او جواب مو لاسته راوړل او بل مو د 2 عدد چې موږ ته راکړل شوي وو یعنی د 14 کې 4 څومره برخه جوړوي د مستقیم تقسیم له لارې موږ وتوانېدلو چې فیصدي لاسته راوړو.